سلامونه، وخت مو په خیر. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډاډه دی چې افغان مشران په ښه توګه حکومت ساتلی شي او د خپلو هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی یې لري کولی شي امنیتي چارې په خپله سمبال کړي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه شورا چارواکو نن د یوې خبري ناستې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دې ودروي او اسلام دې نه بدناموي. راپورونه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره ښایي امریکا پر پاکستان بندیزونه اعلان کړي. د راپورونو پر بنسټ پاکستان د امریکا سره چل کړی او نږدې وخت کې به یې بدله وویني. د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي د وسلوال طالبانو خوځښتونه اندېښمن کړي. د تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، روسیې، سربیا، افغانستان او بیلاروس د پارلمانونو مشرانو په دغه غونډه کې د افغانستان د روان حالت د ارزونې پر مهال له طالبانو غوښتي چې د خبرو میز ته کښیني. او هرات کې د انسان تښتونکو یو ګروپ ونیول شو. چارواکي وایي نیول شوي کسان په بیلابیلو قضیو کې متهم ول چې د امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوي دي.